بسم الله الرحمن الرحیم. خړسترګې لنډه کیسه. هر سهار به چې د خپلو لوکسو موټرونو له کاروان سره له خپلې کوره چې یوه 3 پوړیزه ښکلې ودانۍ وراووت، نو ګڼ سوالګر به یې د واټ په غاړه ولاړ وو، او لکه د لاریون چې کوي لاسونه به یې اوچت نیولي وو، خو دومره توپیر وو چې هر څه به غلي وو. نارې به یې نه وهلې او چوپه خوله یې سوالګري سترګې د خروال صاحب موټرونو ته نیولې وې. د خروال کسانو به هم په لومړیو کې هر سهار د لسګونو نوټونو یو بنډال د خروال په غوښتنه پرې خلاصوه، خو ورو ورو هم دغه بنډال کمیدو او هم خروال خپل ځان له سوالګرو راټولوه. خپلو ساتونکو ته یې ویلي وو چې نور د سوالګر په دې مفتو پیسو نه اموخته کوي، هسې هم شمیر ورځ تر ورځې ډیریږي او نور یې له وسه نه ده پوره چې خپل دې عادت ته دې دوام ورکړي. هغه به چې کله ماښام له خپل دفتره کور ته راغی، نو د خلکو لخوا به یې د سخاوت صفتونه په مینه اورېدل او غوږ به یې داسې په ارام ورته ایښی و لکه د نوي دندې په مهال به یې چې د خپلو کارکوونکو شکایتونو، غوښتنو او هیلو په ارام زړه اورېدې او هغه د چا خبره من به یې اخیسته. خو چې کله سوالګر ورځ په ورځ رازیاتېدل، نو سبا ته به هر یو ورسره خپل سوالګر ملګری هم را روان کړی و چې له ویرې یې د ښاروال د سخاوت لمنه هم ور ټوله شوه او ساتونکي په خپله پخواني راویه کې بدلون راوست. ښاروال په دې خوښ و چې په دې کار یې نوم له قماندان صاحب نه ښاروال صاحب شو. د ښاروالۍ له کارونو سره چې کله بلدېده، نو مزو او چرچو ورڅخه د قماندانۍ ټول خوندونه هیر کړي وو. د مزو او ګټو وټو په یوه نړۍ کې ګرځېده. د ساتونکو د همدې بدې رویې له امله نور سوالګرو هم د هغه کور ته د غځېدلي واټ غاړه پرېښوده او په نورو لارو سم شول. یوازې یو ماشومه نجلۍ به چې خړې سترګې یې وې د واټ څنګ ته د وچې شوي ونې ډډې ته ناسته وه. له عمره به نږدې د 11 کلونو وه، خو غربت ترې د 5-6 کلونو ماشومه جوړه کړې وه. سوال به یې نه کاوه، خو تل به د ښاروال صاحب د کور مخکې ناسته وه او د هغې د ساتونکو او یا نورو لارویانو بوټونه به یې پاکول او رنګول چې په بدل کې به یې چا یو 10 او یا هم 20 ورکاوه. کله کله خو به د ښاروال صاحب کور ساتونکو په بیړه بوړه بوټونه پرې رنګ کړل، خو پیسې به یې نه ورکولې او هغه وخت به یې ورکړې چې کله به یې ښاروال صاحب بیرته کور ته راستون شو. نور له دې خړسترګې ماشومې سره هم دا اندېښنه نه وه چې هغوی به یې پیسې وخوري. د ښاروال صاحب به هم چې کله کله طبیعت جوړه وه او کومه غوړه پرانیسته به یې کړې وه، نو څنګ ته به یې راوغوښته، د خپل سپین لکسس موټر ښیښه به یې ښکته کړه، کوم 50 ګون او یا 100 ګون به یې ورکړ. تر ډیره به یې خړو سترګو ته ځیر و، خو نه پوهېده چې دا سترګې ولې پرې داسې اشنا لګي. کله کله به یې دومره ورته وکتل چې موټروان به موټر ته حرکت ورکړ، د به ټکان وخوړ او تر ډیره به یې د موټر په شالید هنداره کې د همغه ماشومې د ښکلو خړو سترګو تصویر سترګو ته کېده او پلن بریتور موټروان به یې هم دغه حیرانتیا حس کوله. خو چې کوم زنګ به ورته راغی او په خبرو به بوخت شو، نو په شالید هنداره کې به هغه خړې سترګې هم ورکې شوې. د ساتونکو ترمنځ نور په خړسترګې نجلۍ مشهوره او کله چې به یې یاد راغی، نو همدا نوم به یې ورته یادو. څو ځله خو خپله د ښاروال صاحب له خولې هم د سوالګرې نجلۍ پر ځای همدا نوم ووت او څه خواړه یا بل څه به چې اضافه و، نو ساتونکو ته به یې وویل چې خړسترګې نجلۍ ته یې ورکړئ. خو له دغه نوم سره به یې په رنګ کې هم یو څه بدلون راغی. یو ماښام په خپل کور کې ناست و او له خپلو ماشومانو به یې درسونو کې پوښتنه کوله، هغوی هم پرې راغونډ وو او ځوابونه یې ورکول. وړاندې په دور یوه سپینه د لیک تخته را ځوړنده وه او کشرۍ لور یې پرې د انګلیسي تورې لیکل چې دروازه یې ټک ټک شوه. یو ساتونکی چې د کاکا زوی یې کېده راننوت، دی هم ورته غوسه شو. خیرت دی؟ هو صاحب، خان ګل موټر زده کوو، همغه نجلۍ پرې وهلې، ډېره ژوبله ده. ښاروال صاحب غوسه لا زیاته شو. همغه نجلۍ، هغه خړسترګې؟ هو، اوس یې له دروازې نه لږه وړاندې ووهله، هغه په تیاره کې د واټ غاړې ته روانه وه. یوه ښځه هم را پیدا شوه، وایي چې لور مې ژر روغتون ته را ورسوئ.
نارې او چغې وهي، هسې نه چې رسوایي را جوړه کړي. خروال صاحب زر د خپل لور کتاب په ځمکه وغورځاوه، همداسې یو چت شو او په منډه له دروازې نه بهر ووت. د ګروپونو په رڼا کې په یوه ښځه سترګې ولګېدې چې د نجلۍ سر ته ناسته وه. د نجلۍ خړې سترګې په تندي راماتو وینو پټې کړې وې. ناستې ډنګرو کې ښځې خروال ته وکتل، لاس یې وچ پاتې شول. خروال یو ځل د نجلۍ او بیا د ناستې ښځې سترګو ته تیر شو. اوس یې بیخي باور راغی، ټکان یې وخوړ او ښځه ځای په ځای ودرېده. خو ده ساتونکي ته وکتل، پورته یې کړه، ډېر لرې یې، خو خبرې بشپړه نشوه کړای. ډنګره ښځه هم راوړاندې شوه، لور مې. خو چې خروال صاحب ته ځیره شوه نو هغه شاته روان و، دومره شاته لاړ چې آن 10 کاله وړاندې زمانه یې په ذهن کې وګرځېده. یوه له خونده ډکه شپه په کوټه کې د چرسو خواره لوګي، خنداګانې او د خړو ښکلو سترګو والا یوه پیغله نجلۍ بېدریغه چغې او سورې. سر یې د خپل کور په دروازه ولګېده. بیرته یې راوکتل، ساتونکي ښځه او نجلۍ د رینجر موټر باډي ته ور پورته کړي وو.